د وزیر اعظم عمران خان برطانوي هم منصب بورس جانسن سره ملاقات د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات د جنرال اسمبلی اجلاس په موقع شوی. وزیر اعظم بنن د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ او اټلی وزیر اعظم سره لیدکاته کوي. د نړیوال بانک د صدر هم عمران خان سره ملاقات شډول. عمران خان په 28 سپتمبر د اقوام متحده جنرال اسمبلی اجلاس ته خطاب کې نړیوال ورورولۍ د کشمیر موجوده حالاتو نه خبري. خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره د انټرنیشنل کرایسس ګروپ مشر رابرټ مالی ملاقات. دواړو شخصیاتو د مقبوضه جموں کشمیر حالاتو په اړه خبرې اترې کړې. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي سیمه کې امن راوستلو لپاره به لانجې ختمول وي. نړیوال ورورولي د بھارت مقبوضه کشمیر کې په بېګناه ولس ظلم کولو نه منع کولو کې کردار ادا کړي. نیویارک کې میشته پاکستانیانو لخوا د کشمیری ولس سره یووالي لپاره شپږ ورځنی هیومینټي الایو کیمپ تابع. کیمپ کې د اعلی چارواکو نه علاوه د کانګرس زنانه غړو هم ګډون کړی. کیمپ به د روانې میاشتې د 19 نیټې پورې جاري وي. د کیمپ مشر آغا محمد صالح وايي نړیوال ورورولي د کشمیر مسلې حل لپاره خپل کردار ادا کړي. مقبوضه کشمیر کې د بھارتي فوج لخوا د ظلم سلسله جاری. واده کې د کرفیو لاک ډاون نن 50مه ورځ. د هندي ځواکونو تازه تشدد کې یو کشمیری ځوان شهید. وادي کې د سکولونو نورو د علم سرګرمۍ معطل. د مسلسل کرفیو لوجې کاروباري سرګرمۍ په سړکونو ټرافیک د نش برابر. انټرنیټ سرویسز او نور د مواصلاتو نظام هم بند. भारत मकबूजा कश्मीर के द बशरी हकूक़ों खिलाफ वर्जियां कोई. मकबूजा वादे के कर्फ्यू लवजे माशूमान स्कूलों तो हम नशितले. द कश्मीर मसला दे द मुतहदा कानूनों द करारदादों मुताबिक हल करेशी. द कश्मीर कमेटी चेयरमैन फखर इमाम वैना वाई पाकिस्तान में द कश्मीरी उलस हक तलाश कबूल लपारा हर हद पूरे सी. عمران خان د کشمیر په میشن نیویارک ته راغلی. هغه به د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کې د کشمیر په معاملہ خبرې کوي. وزیر اعظم به عالمي مشران هم د کشمیر په معاملہ اعتماد کې اخلي. د وزیر اعظم معاون خصوصي زلفی بخاری وینا وايي په 28 سپتمبر بعد اقوام متحده دفتر نه بهر د کشمیریانو په حق کې لویه مظاهره کولای شي. د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس دوران د اپوزیشن لخوا یو ځل بیا احتجاج. اپوزیشن غړي د احتجاج په توګه په خپلو ځایونو ودرېدلي. اپوزیشن غړو په وقفه سوالات کې د وخت نه ورکولو له وجې احتجاج کړی. د احتجاج له وجې سپیکر لخوا احتجاج 10 منټو پورې ملتوي. د خیبر پختونخوا صحت وزیر هشام انعام الله په حلقه لکی مروت کې د پولیو 2 نوو کیسونو تصدیق. دواړو کیسونو کې یو د 4 میاشتو ماشوم او دویم د 13 میاشتو ماشوم شامل. روان کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو کیسونه په مجموعي توګه 500 ته رسیدلي. په ټول ملک کې مخکینه د راغلو پولیو کیسونو شمیره 15 ریکارډ. د بابو سرټاپ حادثې 14 مړي د خپل کورونو ته رسولې شوي. د سکردو سیمې 9 مړي د امبولانس په ذریعہ او د فوجیانو مړي د هلیکاپټر په ذریعہ خپل کورونو ته منتقل کړي شوي. پیښه کې د جوبل کسانو په غوره طریقه طبي علاج روان دی. ضلع هیلث افسر وینا بابو سرټاپ بس حادثه کې د مړو شوو 29 کسانو د جنازې مونځ ده. د جنازې مونځ کې گورنر او وزراء ګلګت بلتستان ګډون. د اعلی سیاسي عسکري چارواکو نه علاوه په ګڼ تعداد عام ولس هم موجود و. د 29 جنازې پورته کېدو سره د سیمې فضا غمجنه.
बाबू सटाप पेखा के पहक रसीदली द पाक फौजवान वाजिद अली जनाजा काटलंग किया दा जनाजा के द पाक फौज अफसरान पर शमूल द इलाके गण शमेर खलको गडुन कड़े वाजिद अली द फौजी एजाज सरा खौरुता स्परल शवे वाजिद अली द सियाचिन पर मोहाज पला ड्यूटी तरसरे कबुल नपस पचुटाई कोट रवानो चे बस त पेख कार शो सरा दी दफ फाटा तक मूंग लिस्ट रोड है 30 रुपये टन दे लारे 10 टन 12 टन लारे खीजिए मूंग न 300 फी लारे 300 रुपये पर मूंग मानी जुड़ी की दी मूंग न फी लारे 700 रुपये खली पजमरोड सखी पुल द मादनियात टैक्स इजाफे खिलाफ द ड्राइवरानो एहतजाज ड्राइवरानो खपल ट्रकुना पर सड़क उद्रवल सरा सड़क द हर किस्मा ट्रैफिक लपारा बंद कड़े वाई द मादनियात महकमे बा सलोड 100 रुपये टैक्स अगस्तो कमचे पर गैर कानूनी तोगा वो 100 रुपये तरसवल शवे द नून लीग सदर शहबाज शरीफ द जमीयत उलमा इस्लाम मशर मौलाना फजलुर रहमान सरा लाहौर के मुलाकात के द JUI फे और नून लीग मरकजी गड़ो हम शिरकत करे आज़ादी मार्च द मल्क पर मजमूई सियासी सूरत हाल खबरें तरे फजलुर रहमान वाइव रजदुआ के बाद आज़ादी मार्च द तारीख ऐलान उकलेशी द सिंध वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह नैब ता रूबरू न पेश के दो फैसला मुराद अली शाह सबाला द इस्लामाबाद नैब लखवा तलब कड़े शवे द नैब खत लेट मिलाव शवे द वक्त कमी लवजे हाजिरीन नशम कवले बलौरस दिराता मुकर्रर कड़ेशी द सिंध वज़ीर आला लखवा नैब ता खत द सिंध पखवानी DG पार्क्स लियाकत कायम खानी द कोरना द खजाने मिलावे दो मामला लियाकत कायम खानी नैब लखवा अदालत के पेश एहतसाब अदालत मुलजिम द 16 रोज़ों पर रिमांड नैब ता हवाला करे द पखवानी DG पार्क्स द कोरोना द 10 अरब रुपये मालियत माल बरामद शवे कुम के चिस रिजर्व लॉकर्स कीमती गाड़ी और जदीद वसला शामिल था एहतसाब अदालत लखवा आमदन नाजियात व असासो केस के द पखवानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद पर जुडिशल रिमांड के द सवाल सुब्रज तौसी द केस समात द एहतसाब अदालत जज अमीर मोहम्मद खान कड़े पैरागान हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल के निवली शवी लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक एहतसाब अदालत पेश अदालत लखवा द नून लीगी गड़ो पर जुडिशल रिमांड के द 15 रज़ तौसी 25 सितंबर योजल ब्याह पेश कवल हुकुम ख्वाजा साद रफीक वाई तहरीक इंसाफ द 50 लख नौकरो वादा कड़ीवा वली 50 लख खलक के बेरोजगार अकलल पाकिस्तान के द गाड़ी जोड़ावलो गैर मल्की कंपनी पर मुकम्मल तौका बंदे दो अंदेखना द गाड़ुलवे गैर मल्की कंपनियानो लखवाक पल कारूना पाकिस्तान के द बंदवलो आगाज पाकिस्तान के होंडा ट्वेटा लखवा 15 जरा वर्करान फारिगा द 2.5 जरा फाइनेंसिंग स्टाफ फारिगा वलो मंसूबा हम तैयारा पाकिस्तान के द होंडा और टोयोटा पैदावार के द सलवेख नाश पे तो फीसद पूरी कमी वज़ीर आला पंजाब लखवा द पंजाब द जेलूनो मैनुअल बदल द सख्त बीमार कैदियानो लपाराबाद जेल न बाहर अस्पतालों के हम द इलाज सहूलत फरकवलशी पपेरो लक के आसानतियार अवस्थों न पस नूर सूबो कैदियान हम इस्तिफादा गस्तेशी द वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार दागाम द जेलून दौरे कवलो न पस पोट कड़े द मौजूदा नाअहल हुकूमत मुजरिमाना गफलत च द डेंगी लवजे द खल्को मर्ग जोबल के इजाफा शवे द हुकूमत कार प्रेस कॉन्फ्रेंस कवल और खल्को के यरखवरवल न दागुई जान बचकवल दी द नून लीगी तर्जुमाने मरियम औरंगजेब पर हुकूमत तनकीद वाई हुकूमत द डेंगी मखनीवी के नाकाम शवे तरोसे गरीब उलस लपारा द डेंगी टेस्ट और दवायाने हम मुफ्त नकले
د موسمیاتو محکمې مطابق د ملک مختلفو علاقو کې به موسم ګرم وي، ولې هزاره، راولپنډي، ګوجرانوالا، اسلام آباد او د کشمیر په ځینې علاقو کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان. د باران کېدو په صورت کې د ملک میداني علاقو کې موسم کې یخوالی راتلو امکان. د سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو حملې او مشرق وسطی کړکېچن صورتحال له وجې عالمي منډۍ کې د تیلو نرخونه سیوه. سعودي عرب لخوا د روانې میاشتې اخر پورې د تیلو پیداوار مکمل بحال کولو یقین دهاني. د تیلو تاجرانو او خریدارو کې تشویش برقرار. متحده عرب اماراتو کې د کثیر العقاید منصوبې لاندې په لومړي ځل په سرکاري کچ د یهودیانو عبادتګاه جوړولی شي. منصوبه به په 2022 پورې مکملېږي. یهودي عبادتګاه ابوظبي کې د کثیر العقاید ابراهیمیک فیملی هاوس کمپلیکس برخه ده، چېرته چې به جومات او چرچ هم وي. امریکا د تهران سره د جنگ کولو اراده نه لري. د امریکای بهرنیو چارو ستر سکرټر مایک پومپیو وینا وايي خلیجي ملکونو کې د فوجیانو شمیره کې اضافه د خپل دفاع لپاره ده. که د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ دفاعي اقدامات ناکامه کېدو کوشش وکړي شو نو کاروایی به کولی شي. د بحیره احمر اوو ملکونو بحري فوجونو لخوا د سعودي عرب جده ښار کې مشترکه فوجي مشقونه شروع. مشقونو کې د سعودي عرب، مصر، سودان، یمن او د سومالیا فوجونه شامل. هند کې د تعلیم تږي 83 کلن بابا د انګلیش ډیګري ترلاسه کړې. بابا 2 کاله پس خپله نیمګړې تعلیم مکمل کړی. د بھارتي سپریم کورټ لخوا تعینات کړی شوی ایڈمنسټریټر کمیټې چیرمین د پاکستان سره سیریز کولو غږ وايي هند پاکستان سره په نیوټرل مقام کرکټ کولو ته تیار دی. دغه نظریې خلاف یم چې پاکستان د کرکټ په نړۍ کې یوازې کړی شي. د استرالیا سره تعلق لرونکي مایانا سپینر شین وارن باندې یو کال پابندي. شین وارن د ډرایوینګ دوران مقرره حد نه سیوا ته ایستلی و، چې له وجې په هغه یو کال لپاره په ګاډي چلولو پابندي او جرمانه هم لګولې شوې. شین وارن عدالت ته د پیښې نه وړاندې الزامات منلي. کال 2014 نه پس شین وارن 6 ځله د تیز رفتارۍ الزام لګېدلی و.